په امام صاحب ولسوالۍ کې د څارویو ناروغیو محوه کولو په موخه پر شاوخوا 100,000 څارویو د واکسین ډوز تطبیق شوی. د دې ولسوالۍ د کرنیز خدمتونو مدیریت مسؤلینو په وینا د دې ادارې کارکوونکي توانېدلي چې روان کال زرګونه څاروي واکسین او د بیلابیلو حیواني ناروغیو مخنیوی وکړي. یو مرض د لمپسکین په نام باندې چې هغه د LSD واکسین د LSD واکسین په نامه باندې واکسین ده چې د امریت د صحت حیواني ټیم اوس فعلا عملا په ساحه کې کار هم کوي. تقریبا 95% واکسین تطبیق شوی په مالداري کې حیواناتو کې تقریبا 18,500 ډوز واکسین او 15% تطبیق شوی. د مسؤلینو په خبره د امام صاحب ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي خپلې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې د کرنې له لارې پوره کوي او زیاتوي چې د دوی هڅه دا ده تر څو دغه ولسوالۍ کې د څارویو ترمنځ د شته ناروغیو له منځه وړلو په برخه کې لا بنسټیز ګامونه پورته کړي. د امام صاحب په ولسوالۍ کې مالداري ډیره زیاته ده. البته د امام صاحب په ولسوالۍ کې تقریبا د 2 نه تر 3 لکو غواګانې موجود دي. سته خلک یې مالداري کوي او بل د میږو مالداري هم ډیره زیاته است. تقریبا 9 نه تر 10 لکو پورې رسیږي چې د ریاست د زراعت او د مرستندویو مؤسساتو په همکاري باندې فعلا د امام صاحب په ولسوالۍ کې مختلف امراضو لپاره واکسین موږ د تطبیق په حالت کې ده. د امام صاحب کرنې مسؤلین داسې مهال یاد د ولسوالۍ کې د څارویو واکسین تطبیق خبره کوي چې تر دې وړاندې یاد پروګرام په علي اباد ولسوالۍ کې هم پیل او تطبیق شوی و.